سلامونه مې ومنئ دوستان، الله دې وکړي چې روغ جوړ صحتمند وای. نن به وشو په ټریپثانګس نه به خبرې وکړو. ټریپثانګس هغه وزنو ته ویل کېږي چې د دریو ساده یا سنګولر یا مونوفثانګس څخه جوړ اوسېږي، یعنی هغه تنها چې راځي د هغې دریو سمبول څخه جوړ اوسېږي. هغې ته څه شی ویل کېږي؟ هغې ته ټریپثانګس ویل کېږي. نن به دې باندې یو څه خبرې وکړو. مونږ 15 دانې ټریپثانګس لرو چې اول چې دی ای دی، ایا لکه لییر او پلییر. ټریپثانګ چې موږ لرو هغه آیا دی، آیا لکه لایر فایر. دریم ټریپثانګ چې موږ لرو هغه اویا دی، اویل لکه لویل رویل رویل. څلورم ټریپثانګ چې دی اوه، اوه لکه لوور موور. او پنځم ټریپثانګ چې دی آوا، آوا لکه پاور آور. په دې هیله چې پوه شوي اوسېږئ او یو څه مو زده کړي اوسېږي ترې. ډېره زیاته مننه.